د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د جګړه ییزو زده کړو قومندانۍ څخه 614 سرتیري فارغ شوي. سلام، وخت مو پخیر. تاسو زموږ غږ له یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه اورئ. زه کریمه لکوزه یم. د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د جګړه ییزو زده کړو قومندانۍ څخه 614 سرتیري فارغ شوي. د ملي دفاع وزارت وایي د بیلابیلو قطاعاتو او جزءو تامو 614 تنه ځوان منصوبین د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د جګړه ییزو زده کړو قومندانۍ د 4 مسلکي ښوونځیو له بیلابیلو څانګو څخه یې فارغ کړي دي. له یاد وزارت څخه په خپاره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي فارغ شوو سرتیرو مسلکي زده کړې کړي او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به په دندو وګمارل شي. د ملي دفاع وزارت د تعلیماتو او پرسونل معینیت مرستیال باز محمد حمیدي فارغ شوو سرتیرو ته ویلي ترلاسه کړې مسلکي زده کړې او اعداد هیر نه کړئ او نورو ملګرو ته یې هم زده کړئ. هڅه وکړئ په خپلو مسلکي برخو کې ځانونه د وخت له اړتیاوو سره سم عیار کړئ. فارغ شوو سرتیرو هم ژمنه وکړه چې په هر ډول شرایطو کې د هیواد له خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا لپاره به هلې ځلې کوي او اسلامي او افغاني ارزښتونو ته به ژمن پاتې کیږي. تېره اونۍ هم د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د جګړه ییزو زده کړو قومندانۍ له بیلابیلو مسلکي ښوونځیو څخه 411 تنه ځوان منصوبین فارغ شوي وو چې د هیواد بیلابیلو سیمو ته ولېږل شول. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ د کابل سربیره د هیواد په ډیرو ولایتونو اوس مهال زرګونه سرتیري په مسلکي زده کړو بوخت دي چې له فراغت وروسته به د ملي اردو په لیکو کې به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په دندو وګمارل شي.